زه کله په نهم جومات ته شوم نو زه لاړم او په پوسټ ګریجویټ کالج کې مې د پښتون سټوډنټ فیډریشن تنظیم جوړ کړ، بنیاد یې ما کېښودو هلته. عوامي نیشنل پارټۍ د ټول نه اولنی تنظیم چې د هغې ما شیخ جانزاده صدر واغستو، ګلاب زل موسجن سیکرټري واغستو. دا تنظیم ما جوړ کړو. نه کډیډیټ په قبایلي علاقو کې د بالغ رایده هند وروسته دا اولنی زه وم چې ما ریپورټ ته پکې تلي، هلته هم ډېر زیات جیلونه تېر کړي دي. دلته په دې جیل کې زما په دې سټ کې چې دا درد دی دا د دې د ډانګو د وجې نه دی. ما باچا خان په سایکل کې چلولی. زه د باچا خان په جنازه کې 15 ورځې په بارانه کې ما ډیوټي کړې ده. انیمل خټک خو به ما ته زه بیا خپل فیورټ شاګرد ګڼلم. زما اصلي آیډیل په عوامي نیشنل پارټۍ کې خټک صاحب و او دې خلک د اصولو سیاست نه کوي ځکه زموږ ملک تباه او برباد دی. زما د خفګان غټه وجم دا ده چې زه په خپلو اصولو باندې د خپلو اصولو په بنیاد باندې چې په پولیټیکلۍ کې به خلک خرڅېده، خلکو به کروڑه روپۍ اخیستې، لکه روپۍ به اخیستې او خدای ګواه دی چې موږ دغه هر څه الله ته ورکړې ده. زما خفګان زما د ذات نه د اصولو تانې جوړې شوي دي، د رشوت اډې جوړې شوي دي. زه اوس انشاءالله کوشش کوم چې زه د دغه خلکو خلاف راپاڅ. ګمراهانو ته په مخ کې عینک دم، ګمراهانو ته په مخ کې عینک دم، په کږو کې هم چې سم یم کږک دم. ته ازغي کره زما او د ګل مینځ کې زه په لاره قدم نږدم سینک دم. او که د زړه بیرغ مې پریوځي پښتون یم، ګمان مه کړه چې رقیب ته به وسلک دم. ګرانو کتونکو، نن را سره په دغه ویډیو کې ستر مبارز د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې پیروکار، د باجوړ د سیاست یو ځلاند استوری، د په هغه وخت کې سیاست کړي دي چې په قبایلي سیمو باندې د FCR تور قانون لاګو و چې د چا د سیاست نوم هم نشو اخیستی. په هغه دور کې د هم د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې پرچار کاوه. سید عبدالمنان کاکاجي ته هغه را سره په دې پروګرام کې میلمه دی. کاکاجي تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه، شکریه، الله ستاسو ډېر ښه وکړي. کاکاجي که دا راته ووایي چې یاره اول د ټولو نه چونکې تاسو خو د تعارف محتاج نه یئ، د باجوړ بچې ستاسو د سیاست او ستاسو د مبارزې نه واقف دی، خو بیا هم که لنډو ټکو کې راته دا ووایي چې یاره خپل تعلیم ستاسو څومره دی او د کله نه مطلب تاسو سیاست ته راغلي یئ. الحمدلله رب العالمین او الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله. سیاست خو ډېر د محبت نوم دی او په دنیا کې او په ټوله معاشره کې سیاست د دې لپاره خلک کوي چې خلک د خلکو خدمت وکړي، په معاشره کې یو ښه نظام راشي، عدل پکې راشي، انصاف پکې راشي، د خدمت په بنیاد راشي او د خدمت نه علاوه د یو بل سره محبت پیدا شي. محبت نوم سیاست دی. په دغه سیاست کې موږ د پیدایش نه، د بچپن نه الله پاک زموږ په ذهن کې د باچا خان بابا مینه محبت ارتلی وه، د باچا خان بابا هغه ناره زموږ په ذهن کې ارتلی وه، د سرې جنډې هغه محبت یې زموږ په زړه کې ارتلی و. د هغه سرې جنډې چې زه ډېر ماشوم وم، ډېر زیات بچی وم په سکول کې وم، ما راغستې او بیا هغه ناره ما د سکول نه کالج ته او د کالج نه ما د یونیورسټۍ پورې او د یونیورسټۍ نه وروسته بیا د باجوړ هر ګوټ هر کلي بلکې په دې ټولو صوبه کې د واخله د بلوچستان پورې د کراچۍ پورې زما کوشش دا دی چې ما د باچا خان بابا سوچ فکر وړی دی او په هر محفل کې، په هر ځای کې، په هر وینا کې، په هر روټۍ کې به موږ د باچا خان بابا هغه خبرې لا د باچا خان بابا سوچ فکر لا یو ټنګ ورکړی او هلته به م چېړلی او زیات تعلق هم، زیات محبت هم، زیاته ناسته فاسته هم د دغه تحریک او د دغه باچا خان بابا د دغه د وجې نه زما د خلکو سره زما په ناسته کې زیات ملګري، زیات تعلق دغه ټول د دغه فکر لرونکي خلک وو. تاسو خو ذکر وکړو، ما تاسو نه سوال هم دغه وکړو چې یاره دا کم سن و، په کم وخت کې تاسو مطلب سیاست د سټوډنټ لایف نه راغلی، خو دا کم وخت و؟ زه په سن 84 کې زه په اتم کې وم. افضل خان لالا باجوړ ته راته زما ډېر ملګري به اوس د هغې ګوایي چې موږ د راغګانو د سکول کې، ما های سکول کې سبق وایو او د هغه ځای نه موږ په هغه وخت کې ډاډسنه وې موږ وکړو
ډاکټر امیر خان الدین صاحب د خدای پاک وبخښي اوس وفات شوی دی هغه هم په نیشنل پارټۍ کې و موږ ګاډی وکړو او افضل خان لالا خیر آباد ته راته رالو د هغه استقبال له او د هغې نه مخکې چونکې زما بنیادي پرورش په میکلي کې شوی و او میکلي بنیادي هغې ته به چوټه ماسکو ویله هلته د هر سړي په خوله صرف نیشنل پارټي وه نو ما د بچپن نه د ماشوموالي نه هغه تحریک د میکلي نه راوړو بیا مې سکول ته راوړو او د سکول نه بیا دغه شان روان شو بیا دا اعزاز ما ته حاصل دی چې زه کله په نهم جومات ته شوم نو زه لاړم او په پوسټ ګریجویټ کالج کې مې د پښتون سټوډنټ فیډریشن تنظیم جوړ کړ بنیاد یې ما کېښودو هلته د نهم نه مې په کالج کې تنظیم جوړ کړ او دا په دغه وخت کې سټوډنټ 85 کې 85 کې خو دا راته ووایه چې په دغه وخت کې په کالج کې نور همدغه پارټۍ کسان وو د نیشنل پارټۍ دا و خو مینه نه وه په دې کې مینه ما پیدا دغه اولنی صدر څوک اولنی صدر د هغې موږ چې جوړ کړو نو سلیم و د خیر آباد بیا موږ په هغه وخت کې دونه کمزوري چې په کالج کې چا جلسې ته نه پرېښودو نو په یوسف وټوټ کې بهر موږ جلسه وکړو د کالج نه مو خلک راویسته بیا د هغې نه وروسته موږ حبیب الحق صدر کو بیا دغه شان داسې صدر روانه وه ولی خان هم صدر کو او را روانو دې وخت پورې خو دا ما ته اعزاز چې ما په کالج کې عهده نه اخیستې ما لکه عهده را کړې ده د صوبې په سطح باندې پارټۍ را کړې ده ما همیشه دپاره سیاست دا زه خدای حاضر ناظر ګڼم او دا زما ایمان دی چې ما د خدمت په بنیاد سیاست کړی دی ما د خودغرضۍ په بنیاد سیاست نه دی کړی ما د باچا خان بابا د سیاست سره دونه مینه وه چې ما به اکثر خلک په دې بنیاد راڅو چې ته دې عهدې ته شه راشه خو د دې پارټۍ خدمت وکړه خو ذاتي ما په کالج کې عهده نه اخیستې او بیا عملي سیاست چې کوم وخت کې د پارټۍ تنظیم په کوم وخت کې ستاسو په دور کې مطلب دا وخت ایجنسي و په ایجنسۍ کې چې کوم تنظیم و هغه رالی په کوم وخت کې راغلی دا ستاسو بیا د ټول نه لوی د اعزاز خبره دا وه چې زه په یونیورسټۍ کې وم چې زه پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ ارګنایزر جوړ شم پېښور یونیورسټۍ کې دلته ارګنایزر جوړ شم ملګري را پاتې زه غلام څو ملګري موږ جوړ کړو چې تاسو پارټي جوړه کړئ نو د عوامي نیشنل پارټۍ د ټول نه اولنی تنظیم چې د هغې ما شیخ جانزاده صدر واغستو ګلاب زل موسجن سیکرټري واغستو دا تنظیم ما جوړ کړو ما برابر کړو د هغې نه را په دې خوا بیا عوامي نیشنل پارټي بیا ډانچه جوړه شوه بیا اولنی ارګنایزر زه وم حالانکې په هغه وخت کې زموږ په توپان صوبایي جنرال سیکرټري و نو هغه ما ته وویل چې ته په خپله ولې عهده نه اخلې دا خو لکه مطلب ستا نه بل ښه ملګری نشته خو ما هغه ته وویل چې دا ټول زما دا د 97 نه دا بس په 97 کې بیا دغه تقریبا د 94 کې مطلب عوامي نیشنل پارټۍ دلته تنظیم اولنی ارګنایزر یې زه جوړ شوم او بیا د هغې وروسته ما تنظیم جوړ کړو بیا د 97 الیکشن راغی چې د 97 الیکشن راغی پارټي وه خلک وو نو زه به دې انتظار وم چې څوک پر الیکشن دپاره مخه وکړي د پارټۍ نه زه په اخره کې ورغلم ما ته وویل چې هېڅ څوک هم نه ودرېږي ما چې څوک نه ودرېږي بیا خو زه ودرېږم نو بیا زه د پارټۍ د طرفه کینډیډیټ شوم اولنی کینډیډیټ په قبایلي علاقو کې د بالغ رایدهۍ نه وروسته دا اولنی زه وم چې ما مطلب په الیکشن کې حصه واخیسته او د باچا خان سوچ فکر مې هر ځای ته ورسو او ټول نوجوانان را سره وو او د هغې نه وروستو چې کله موږ الیکشن ختم شو نو زموږ څخه خلکو رابطې شروع کړې عوامي نیشنل پارټۍ د خلک راغی یو مضبوط قوت ته جوړ شو دا راته ووایي کاکاجي چې د دغې نه علاوه په سیاست کې تاسو ډېر جیلونه هم برداشت کړي ډېر مشکلات څه داسې واقعیات راغلي دي چې کم داسې سټوډنټ لایف کې چونکې په هغه وخت کې په قبایلو کې سیاسي ازادي نه وه نو چې چا به سیاسي او دغه کاوه نو هغه به یې جیل ته دغه کوو کم څه داسې وخت دغه باندې تېر شوي دي په هغه دور کې ډېر زیات واقعیات دي خو یو واقعه د دواړه باندې ډېر اهم راغلي دي یو دا چې په کالج کې موږ سټرایک وکړو نو زه ټول به ډېر د ادب سیاست کوم تقریبا ټول پالیټیشن ټول د پارټو دغه ګرفتار کړی شو او زه بچ شوم کله چې زه بچ شوم نو ما د هغوی د رازادېدو لپاره سټرګل شروع وکړو د خپلو ملګرو دپاره
او په هغه وخت کې موږ په دې بازارونو وګرځېدو، موږ ډېر شغله بیان تقریرونه وکړل، خو قوم زموږ سره وننوتو. موږ مایوسه شو. زموږ ملګري په جیل کې وو، کالجونه، خو یو کالج و هغه بند شو. نو ما بیا د هغه وخت د صوبیدار میجر په ذریعه باندې خپل پرنسپل ته خط ولیکه چې که ته زما څخه خبرې اترې کول غواړې نو چې زه ستاسو خبرې اترې وکړم دا خبره. نو هغه ډېر زیات مفتي صاحب و، مفتي نوم یې و اصل کې د کراچۍ بهر، ډېر خوږ سړی و او زه یې پسندیده شاګرد وم. نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې بالکل ته راشه زما کور ته چې دواړه خبرې وکړو. زه چې کله د هغه کور ته لاړم نو هغه اول په دې سوچ کې لاړ چې زه ایران په دې چې ما دا دونه هلکان سټرکپ کول نو ته ولې نه سټرکپ کړی. ما یې جي کېدای شي ستا زما سره ډېره مینه ویل دا حقیقت دی چې یوازې زما نه د دې ټولو استادانو ستا سره ډېره مینه ده او ته ډېر ښایسته او د محبت سیاست کې. ما او هغه په خپل منځ کې خبرې وکړلې، موږ اګریمنټ وکړو او هغه ملګري چې کوم د پاټون ښه تي نو هغه د الله په فضل و کرم سره ما په خپل بهاف د پرنسپل سره مذاکرات وکړو، هغه مې آزاد کړو. باقي د هرې پور د جیل قصې دي، شیر محمد لالا ډېر زیات د هغه ځي دي ترکارۍ قصې، بعضې ملګري به اوس دغه شي چې هرې پور ته پکې تلي، هلته هم ډېر زیات جیلونه تېر کړي دي. دلته په دې جیل کې زما په دې سټ کې چې دا درد دی دا د دې د ډانګو د وجې نه دی. دغه شانتې مطلب دا دی زموږ ژوند ټول د دې جدوجهد سره تېر شوی دی. موږ واحد خلک یو چې موږ تښتېدلو والا خلک نه یو او ډېر غټ غټ خلک. ما به اکثر چې زما سره یو ملګری کشر اوسېده ما به هغه ته چې نن ګورې ما نیسي چې ته رانه لاړ نه شي ونه تښتې، خو هغه به هم ټینګ نه شو. د ډانګو د ډزو دغه هغه هم رانه تښتېدلی، وروسته به بیا راغی. نو مطلب د ډېر یو ښایسته وخت هم تېر کړی د خوشحالۍ، د مینې، د محبت او ډېر لوی داستانونه دي. خو مقرره انشاءالله د هرې پور واقع مې ته بیان کړی چې هلته په موږ څومره سختې تېرې شوي، هلته بیا موږ ته څومره تکلیفات راغلي دي. او مطلب دا دی چې دا شانتې باجوړ دي جیلونو چې کله په جیل کې خلک په جیل راوخته زموږ د رهایي دپاره پکې 4 شهیدان وشو، موږ ګرفتار شو، خلکو بازار بند کو، زموږ په رهایي پسې رال. دا د عراق د واقعې نه وروستو نو په هغې کې ډزې وشولې او خلک شهیدان شو. نو موږ ډېر خلکو ته ګران او ډېر زیات واقعیات دغه شان راغلي دي تېر شوي. کاکاجي که دا راته ووایي چې ستاسو په دور کې تا خو د هغه وخت نه څنګه چې تاسو وویله چې یاره زه د باچا خان عاشق وم یو بلکل جی. نو چونکې د هغې د مرګ د هغوی سره تاسو افغانستان ته هم اورېدلي چې تللي وئ، تاسو د هغې په حواله باندې ذکر وکړئ چې یاره دا پېښور کې مطلب تاسو د هغې سره وایي د هغې سره څومره نږدې پاتې شوي؟ دا ستاسو د کیمرې په توسط په باجوړ کې واحد زه عوامي نیشنل پارټۍ کارکونی یم چې ما باچا خان لیدلی، ما باچا خان د لاسه نیولی دی، زه د باچا خان څخه ګرځېدلی یم، ما باچا خان په سایکل کې چلولی، زه د باچا خان په جنازه کې 45 ورځې په بارانه کې ما ډیوټي کړې ده، زه د باچا خان بابا سره اخوا افغانستان ته تللی یم. دا ټول هر څه موږ په خپلو سترګو باچا خان تاسو په سایکل باندې هم ما په خپل هم په لاس وګرځولی باچا خان ویلچیر کې ما د هغه تقریرونه اورېدلي دي، زه د هغه سره ناست یم. زه په داسې عمر کې د هغه خواله لاړم چې یوه ورځ لاړو نو هغې د کور را بار کړی و، ما سلام وکړو، بسم الله خان یې ډریور دی چې دا د باجوړ نه راغلی دی. نو په سوزکۍ کې ویل کېنه نو رالو د هغو یو خان و چې د هغه کور ته موږ ورغلو. په دغه وخت کې ولي خان هم په جیل کې دی، بیبي هم په جیل کې ده. نو هغه چې کله بابا ولیدو هغه را منډه وکړه، بابا یې راکوز کړو، خلک ناست دی په ګراونډ کې. بابا ورته په جواب کې وایي چې ته نه بوله خان یې نه حبیبالله خان یې، ته بوله خان یې بوله. بیبي هم په جیل کې ده، ولي خان هم په جیل کې، ته دلته په کور کې ناست دی. دا خان صاحب ننوتو په کور کې چای وکړو، چرګان یې مسسره کړي دي. بابا له ورنه وړو خو د باقي ټولو مېلمنو له یو پوټی ورکړو چې کله بابا دوباره موږ سوزکۍ ته اوچت کړو او د ګیټ نه رابار شو نو ما ته یې وویل چې ته لاړ شه، زه اوس زما بل په یو دا کې څه علاقه یاده کړه چې زه هلته ځم، ته لاړ شه په خپله علاقه کې کار کوه او الله دې څه ډېر ښه وکړي. په ما باندې لاس راښ کړو په سر باندې او دعا یې راته وکړه، زه ترې روان شوم. دا زه تنها تلم د باچا خان لیدلو، د باچا خان سره دا 1 غنټه 2 ماړه ونی د هغې د په هغه په وخت کې کمیټۍ کې زه ناست یم، دغه خبرې مې اورېدلي، زما څخه ګرځېدلی، ما د لاسه نیولی دی. دا فخر په باجوړ جلسې کې صرف ما ته حاصل دی، بل چا ته حاصل نه دی. د هغې نه علاوه بیا د هغوی زوی چې کوم خان عبدالولي خان سره بیا خو به ښکاره خبره ده چې څومره د باچا خان سره پاتې شوي نو داسې خو بیا د هغوی سره د هغو څخه ډېر زیات دي، ډېر زیات د هغه څخه نږدې د هغه څخه زما بچي
څه پاتې شي بچو مې اوس تصویرونه ایستلي موږ پسې بې ولیدي د هغوی څه داسې د ژوند داسې یو واقعه چې نو هغه ستاسو یو ورځ داسې وشوه چې موږ لاړو د دې نه باجوړ نه لوی وفد لاړو په هغه وخت کې خلکو ډېره مینه وه نو ما مې اوس خپل ورکوټ زوی بوتو او د بابا په غېږ کې کېناستم ما بابا ته وویل چې اوس ورپسې دی راغلی دی واجد او دا به همداسې ځي نو ولي خان بابا هغه ښکل کړو ویل چې بچیه چې ته راپسې رالی اوس به خامخا باجوړ ته درځم مونږ هلته لمونځ وکړو مونږ چای وڅښو په دغه ځای ډېر عجیب و غریب غوندې خبرې وشوې خو مطلب دا دی چې کوم مکالمې چې زمونږ وشوې په هغه ځای کې کوم بحث وشو نو هغه ډېر زیات د تعریف او ډېر خوشحاله شو هغه یې ښکل کړو او ویل چې بهي زه ته رالې بچیه نو زه اوس خامخا درځم نو بیا هغوی باجوړ ته راغلي وو په هغه دور کې ولي خان بابا په خپل ژوند کې باجوړ ته نه دی راغلی حالات داسې وو چې نه را پرېښودو افسیار و او موږ به یې نه پرېښودو نو ولي خان بیا خټک صاحب راغلی و باقي د هغوی د ژوند په حواله باندې ووایي چونکې تاسو خو د هغوی سره هم ډېر نږدې پاتې شوي اجمل خټک سره داسې څه داسې دغه راغلي وو چې یاره زه به دا ووایم چې هغه د سړي هغه یاداشت یادګیرنه غوندې کې نو اجمل خټک خو به ما ته زه بیا خپل فیورټ شاګرد ګڼلم چې کله هم دلته راغلی نو هغه زیات زما سره مینه کړې ده زه به چې کله هم د هغه کور ته لاړم نو هغه به ما سره د ټول نه ښه واقعه دا وه چې زه یو ځل د رحمان بابا په عرس کې وم زه د هغه مرید یم نو هلته کې د مشاعرې پیرډ له خټک صاحب راغی میلمې و زه چې په لاندې ولیدم نو ما ته یې په ګوته اشاره وکړه چې دلته راشه زه چې ورغلم نو ما ته ویل څه کوې ما جي زه خو ټول عمر دې عرس له راځم او دلته یم دا بابا عرس له ویل ما ته ولې نه وې ما ورته ویل چې بابا بس تا ته مې نه دي ویلي ته راغلی موږ چې هسې راتله نو هغه د مشاعرې نه وروسته زما سره ایثار شو هلته حتی دا چې د شپې د 2 بجې پورې هلته ناست او هغه هر څه هلته هغه مچ ته لاړه هغه هر څه چې هغه یې وکتل ما ته چې زه به نن دلته شپه کوم زه نه ځم چې ته دلته یې زه دلته شپه کوم خو چونکې هغه خو د هغه څه سیچو ورسه ډېر لوی پولیس ورسه د پولیس زما خواله راغله ما ته یې وویل چې یاره دا سړی ته په طریقه باندې دغه کوم موږ د هغه پورې نه ځو تر څو پورې دا تللی نه دا تا ته ناست دی تا کېنولی دلته بیا بابا موږ پوهې کړو چې بابا خیر دی ته اوس لاړ شه او زه کو بیا ژوند زه به راځم دغه شان دلته باجوړ ته راته نه را پرېښودو موږ ځوانان وو زنځیر هم ګزار کړو جګړه مو وکړه چې لاندې راکوز شو خټک صاحب ویل ولې م جنګ وکړو موږ ویل چې یاره ته یې نه پرېښودې هغه راکوز شو صوبیدار ته یې وویل چې ته ما نه پېژنې ویل چې اجازت نشته هغه ویل چې بس په هغه وخت کې د پولټیکلۍ ډېر سخت زور و موږ دلته رالو بیا اف ای زموږ خلاف مطلب ډېر لوی چارجشیټ تیار کړو بیا زموږ په هغه کې جوړه وشوه نو موږ هغه سرتیري نشتلیان وو موږ هغه سرتیري د باچا خان بابا د فکر او خټک صاحب زما اصلي آیډیل په عوامي نشل پارټۍ کې خټک صاحب و او دی او ای به زیاته مینه به هغه به چې کله هم دلته راغی یو ځل نو ډېر خلک ناست وو خو پولټیکل ایجنټ ته وایي چې څوک خانان دي څوک ملکانان دي څوک څه دي خو زما اصلي نماینده هم دا دی نو ملګري وایي چې دا خبره خټک صاحب ستا سره دومره مینه ده چې پولټیکل ته یې بخ چې زما ول اصلي سړی دا دی نو زما سره ډېر بېتحاشه مینه و ډېر محبت یې و د افغاني کاکاجي که دا راته ووایي چې ستاسو یو ارمان و ستاسو کوششونه کوم سیاسي مبارزه چې ستاسو وه نو هغه تر دې حده پورې وه چې اف سی آر د قبایلي سیمو نه دا اف سی آر ختم شي او دا ستاسو ارمان و ده چونکې دغه ارمان ستاسو پوره شو اوس دلته سیاسي ازادي راله پارټۍ رالې هغه صوبایي نمایندګي موږ ته میلاو شو عدالت رالې خو تاسو د سیاستو نه کناره کشي په داسې وخت کې اختیار کړله چې د کم وخت تاسو ارمان کوو څه وجه کیدی شي داسې اصل کې بنیادي وجه دا ده په دې ملک کې زموږ یو بدقسمتي دا ده چې خلک د اصولو سیاست نه کوي ځکه زموږ ملک تباه و برباد دی زه واحد نشتلی یم چې زه د باچا خان بابا د وخت مخالفینو هم هجرت کوم او زه د باچا خان بابا د ملګرو هم هجرت کوم زه جناح صاحب ته ډېر په دروند نظر سره ګورم ځکه چې هغه ډېر لوی قابل عظیم انسان و خو دغه شان د هندوانو په هغه وخت کې خو دغه د سیکانو خو دغه شانتې مذهبي خلک وو هغه ټول باعمله خلک وو زموږ دا خواهش وو خو بدقسمتي دا ده چې یو خو زه بیمار شوم چې زه بیمار شوم نو زما ارمان خو الله پاک پوره کړو خو هغه ارمان باندې نیمګړی پاتې شو چې زه به د دې قوم خدمت کوم زما د خفګان غټه وجه هم دا ده چې زه په خپلو اصولو باندې
د خپلو اصولو په بنیاد باندې چې په پولیټیکلۍ کې به خلک خرڅېده، خلکو به کروڑه روپۍ اخیستې، لکه روپۍ به اخیستې، او خدای ګواه دی چې موږ دغه هر څه الله ته ورکړې ده. نو بیا خامخا د پارټۍ د خلکو هم مسایل دي، هغوی په دې زمانه خفه وو چې ته خامخا دا ټول خلک چې څه کوي هغه ته هم کوه، او ما به ویل چې نه زه د خلکو په شان کار نه کوم. نو زموږ لږ خفګان پیدا شو د پارټۍ نه، زه بیمار هم شوم او زما د پارټۍ سره لږ خفګان پیدا شو. خو شکر الحمدلله زما خفګان زما د ذات نه و، د اصولو. اوس زموږ د پارټۍ سره خبرې روانې دي، انشاءالله په دې هفته نیمه کې به دوباره موږ د پارټۍ سیاست ته موږ پرېښی نه دی، موږ به د پارټۍ په سیاست کې عین کیږو او هغه نیمګړی سوچ به باقاعده بیرته روانه وکړم چې دا پاتې دی. یوازې د افسیار په ختمېدو خبره حل کېږي نه، اوس یو ځل بیا د رشوتونو بازار ګرم دی، تانې جوړې شوي دي، د رشوت اډې جوړې شوي دي، تانې جوړې شوي دي، هلته کې اوس لګیا دي انپړ خلک، هغه خو لا بیا هم لیکه پړه خلکو، د انپړ خلک لګیا دي، د خلکو د ضمیر فیصلې کوي. زموږ پولیس لیریز والا چې موږ د هغوی ملګري چې هغوی ته حق میلاو شي، خو چونکې هغوی د هغه شي نه تجاوز کوي، هغوی خپل حق نه مني، هغوی صرف دا پیژني چې پیسه به څنګه اخلو، د پیسې په بنیاد به څنګه خبره کوو. نو یو انتهایي حالات خراب دي. زه اوس انشاءالله کوشش کوم چې زه د دغه خلکو خلاف راپاڅم. دا کوم چې براہ راست په تاڼو کې اور شروع کړی دی، په جوډیشري نه پیږي، مطلب دا دی چې د هغوی کیسونه چې جوړوي ټول قاتلان ترې راووته، د هغې تجربه ورته نشته دی. نو موږ به دا اف آی آر په کټ کېدو نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، پراشناسي پکې بیخي نشته دی. اوس هم هغه شان خوی کوي لکه څنګه چې پخوا کوو. نو موږ به د دې خلاف یو دغه پورته کوو، خو د دې مقصد دا نه چې موږ د دې خلاف یو، موږ به د دې د اصلاح دپاره کار کوو، او هغه خلک د رامخکې کړي چې کوم په دې نظام په چلېدو باندې پوهېږي. د ټیم راکولو کاکاجي یو جهان مننه، ډېره زیاته مننه چې موږ هم ټیم راکړو. الله دې کامیاب لره، او زموږ ژوند دی، زموږ زندګي ده، الله هم د عقایدو جهان په خاطر باندې دواړه جهانونه ښایسته کړي. جی دا و سید عبدالمنان کاکاجي چې تاسو ته تاریخي او د خپلې مبارزې د هغوی چې کوم مبارزه کړې وه د هغې خبرې واورېد. تلبر پروګرام پورې ستاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.